قبل شو قولك مسكين ولا خمس ولا बिल्कुल सफाई राकाट को माशाल्लाह دا سي ډک ته کنه شاته تو ګوري چې دا ګوري دا د دې مچو شات دي دا ډېر ښه شات دي زبردست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم دلاور خان او یو ځل بیا تاسو خپل ویلو کې چې د هر کله ویم زینشا تاسو کې قبل شو قولك غبین کوم ځای کې دي خاصه بالکل بار دی خو کارینا ډیر زیات چت دی غټ غبین دی بالکل واو دا چې کله تر اوس کې ازم شان به پته لګي نو دا نه مو چې مو باندې چې د عملو لګي نه نو ګټ وش په نو بس اوس دا غبین دی چې شات پکې دی اوس را کوزو ګورو چې سوي ازم شاوي شات پکې دی تا چې کن نو څه ګورو ها دغه بهر رو دی ډیر اوروال ډیر اوروال لوګي شروع کی نو دینه و بیا چې کومه د شاتو موچي دی هغه به تنه چې او تختی او غبین مو بیا راکوس کی اسماعیل پرسون ورته ونیسه دا اوس لګیا د ورخیږي او ګوري چې مطلب ګورو چې څه کی ها ختم हो गया अभी शायद उतारो भाई ठीक है भागो ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर आ जाए क्या फकीर फला तेरा हां नवीन फकीर वीडियो د سره ګورئ که ویډیو خوښیږي مخکې د سره شیر کوئ دا لګیا دی دا زموږ د جومات چې دی دغه دی خیال ساتلو والا دی د جومات ټول خیال همدا ساتي ماشاءالله وړي موچي د دې شات بالا ګران دي د دې دا هغه موچي نه وړي موچي دي د دې په ټولو شاتونو کې دا شات یې ګران دي په دې کې بوټه چې کم دی دا د بیرې دی او په دې کې چې د شاتو موچي چې کم دي دی اکثر راځي او دې کې ځان ته چې دا غبین جوړي او اوس چې دی ورو خدا زموږ د رور وي د دې د شات چې کم دی وي دا چې دی وي دا اوریجنل دی وي دا خدي ځکه چې دې کې سم ملاوټ نه نو دې د پاره چې د لګ ریکارډینګ ورته کو او د دې دا پروسس ګورو چې د دې سره سکی مطلب فرست ټایم چې دا شانتي زه لګیا ما چې دا سي غبین را کوزو دا ونه نه او هغه اوس ګورو چې څه سیله ملاويږي تاسو هم د سره وګورئ انتظار ورته کوو هر اوسه پورې مو چې نه چې دا وانه لوتي وګورئ زما چې څومره خیال دی بس کار چې دی په ختمېدو دی او یاره روانه نو بس آرام راواغستل دا والی دي هر یو کار چې ډېر مهنت غواړي ښه ادم شو اسوي ها لاړې ته او ماشاءالله خړ ډګ غبین دی خادل ته نخکاری یو 2 کیلو شات خو پکې خان دی باندې ګوردانی چې به خان دی چې دا دومره 3 کسان لګي دي او دومره غونډه غبین پسې لګي دي دا پوښي ډېر چت دی پته نه لګي چې څومره وبکی خو زی ګورو او ماته چې په ورشي وي دا هم زمشا ډېر غټ میشن رانیولې دی الله دې په کامیاب کړي زه به کوم چې په ما باندې ډېر ګټ خلا خو ډاک نو ماشاءالله خو ډاک ته ګره زمشا خبره وره باندې او تلاندې نوري سواره باندې کټ کا بس د خیره سره چې دی موچې ته ټوله لاړې بس اوس صرف چې دی غبین را کوزول دی بس او ماشاءالله خو ډک دی نږدې هم نه دی کتلی خو اوس چې دی زه ګورم کوشش کوم دا کیمره بره ورخېجوم چې تاسو چې دی نږدې نه وګورئ هسې لوګو ته هم خیال دی سکرین ټچ کړئ دا مرګرو دا د عظیم شاه لګیا دی
ډېر سخت کار دی ملګرو دا څوک چې د شاتو کار کوي که نه دا ګډونه را هغه کوي هغوی خو تکړه کېږي خو لکه دا ډېر سخت کار دی دا وګورئ مچۍ لاندې پرېوتې چل کوه یو دا مچۍ ګورئ ښه لاندې را پرېوتې پوڼې ونیسه عظیمه دا ګبین شوکه ولګې مچکې ولره ښه مزه وګوره دی ورسره لري ولې مزه بالټي سره وایي که نه لکه بالټۍ کې ورته نیولی پوه شوې بالټي کې بیا اچوو که نه بسم الله بسم الله بالټي درکم بالټۍ ورسره وي که نو کیسه خرابه ده بالټي راوړه مالټې سا شوې ډېره دا اوس صفا کودرېږئ کارو شو عظیم شاه مات را شات ته بایی لغه دې ماشاءالله دا وګوره عظیم شاه پکې راول عظیم شاه ودرېږه عظیم شاه ستا ته څه تاثرات دي چې تا په زندګۍ کې دا دویم ګبین دی که نه چې ته راشلی فعلا ده فعلا دویم ده دا د عظیم شاه دویم ګبین دی چې دی راشلی خو د مچو کار نه کوي پوه شوې شاته خو بیا ماشاءالله ډېر تکړه دی دا وګورئ بالکل صفا یې راکټ کړو ماشاءالله داسې ډک دی که نه شاتو ته وګورئ جي دا وګورئ دا د دې مچو شات دي دا ډېر ښه شات دي زبردست او بالکل ډک دی ښه ډک دی بالکل ماشاءالله برابر ده ماشاءالله دا د بیوري بوټی دی ښه هغه چې دی هغه د دوی د استعمال نه دي دوی صرف او صرف د کار ځای دی نو دغه دی پوه شئ دا تاسو کتی شئ ماشاءالله بسم الله والحمد لله لاندې بیا نور هم درګي دي ورګي که نه اسماعیل دی دی غلا ولا اوس هغه کدر ولا ماشاءالله غوښه ده غوښه گوش کنچ کا بلټۍ کې ولا بس خرابې دي لور لکه کبینو کارن کوي په غټه څانګه یې اچولی وو ښه خلا ونیسه تروړې دا دی ښه دا څنګه ډایرکټ یې خوري نه مړه عظیم شاه به تا خپل کار وکړو ها که په اره دې وکړو که په دغه دې وکړو کار وکړه دا په عبدالله راوړو څه شي نو څنګه چې تاسو دا ویډیو کتل امید لرم خوښه شوي به مې که ویډیو هم خوښه شوي مخکې د سره شیر کړئ او ښایسته شان لایک کمنټ وکړئ د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان